دا باید ملګرو ملتونو کې په دې باندې دغه وشي ځکه دا ملګرو ملتونو سازمان ختمي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن نړیوال موضوعات دي ډېر جالب دي. تاسو معلومه ده چې اوس د غربي نړۍ ترمنځ خپل په منځ کې شخړې دي چې دا ډېر جالب دي او زه غواړم چې دا په غور سره عمق سره همیش واورئ ځکه چې د په نتیجه کې بدلون را روان دی. په نړۍ کې باید بدلون راځي. دا هغه مرحله ده چې د نړۍ نظام تغییر حالت کی کله چې یو لوی قدرت د ماتې خواته ځي او د ماتېدو خواته کیږي او بل قوت راوچتیږي دغه صحنه لکه اوس چې زه تاسو ته هره ورځ د خبرونه درکوم یعنی هغه پخواني سره دوستان او نزدیکان اوس یو د بل په مقابل کې ولاړ دي او یو بل ته ګواښ ورکوي. دا ډېر مهم دي. دا د لپاره دوستان باید جدي ونیسي ځکه چې د تاثیر نړیوال دی. د تاثیر په ټوله دغه دی او بیا په موږ تاسو باندې همدارنګه دا دی ځکه چې نوې قدرت په راوتو دی او زوړ قوت او قدرت چې دی په ماتېدو دی. د نن ورځې ډېر خبرونه زموږ د کاناډا امریکا انګلستان امریکا همدارنګه د عربي متحده امارات نوې تړونونه د امریکا ګواښونه انګلیس ته او کاناډا ته او همدارنګه په سیمه کې د جنگ مسله خو لا تر اوسه واضح نه ده ځکه چې امریکا خپل په یک دو کې دی اوس چې سوکی که حمله کوي هم نتیجه نه اخلي او که حمله نه کوي بدنامه کیږي ځکه چې ګواښونه ډېر زیات کړي دي او ټول نړۍ په دې پوه وه چې د ترتیباتو دا ونیول چې دا به برید کوي خو برید یې تر اوسه نه دی کړی ځکه چې په برید کې هم ناکامي ده او په نه برید کولو کې هم ناکامي ده. راځم دې ته څرنګه چې تاسو ته پرونی برنامه کې یوه بله ورځ کې ما دغه وکړ چې د مارک کارني د کاناډا د صدراعظم نه پس د انګلستان صدراعظم سټارمر د سفر وکړ چین ته او خپل هلته په خبرو کې دا وویل چې ما ډېر لوی یو هیئت ځان سره راوړی چې په دې کې پانګوال هم شته د کې صنعتکاران هم شته او د کې ټول مسایل دغه دي چې موږ ټول مسایلو باندې غږیږو او دا به حل کوو او لوی قراردادونه به سره تړو او په خپل خبرو کې هم دغه وکړ صدر اعظم د انګلستان دا ویلي چې دا قرارداد د دواړو طرف لپاره به ډېر لوی دغه او غټ دغه دا وکړي چې د انګلیس څنګه چې کاناډا لپاره د چینایانو ویزا دغه شوله همدارنګه انګلیسانو لپاره په چین ته چې ځي نو د یو میاشت پورې که هلته کوم کار او دغې ته ځي دی به ویزې ته ضرورت نه لري. د چین وګړي به د انګلستان وګړي به چین ته بغیر له ویزې نه تللی شي. برطانیې د ایران په خلاف هر نوع نظامی حملې نه ډډه کړې ده. وایي چې دی فکر کوي چې امریکا حق نه لري چې په بل ملک باندې د رژیم د تغییر لپاره فکر وکړي او هغه تغییر کړي. دا د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او دا کار به عملا ملګرو ملتونو سازمان ختم کړي. دا یې ګوره یو ډېر لوی تغییر دی. هغه مملکت چې د امریکا په هر جنایت کې ورسره ولاړو په عراق باندې وکړه په افغانستان باندې وکړه که په هر ځای باندې دغه وکړه انګلستان یې څنګ تر څنګه ولاړو. عراق ته لاره ورته ټول انګلیس هواره کړه افغانستان ته ورته لاره ټول هغه وخت کې دا خبره نه کوه چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف دی او دا باید ملګرو ملتونو کې په دې باندې دغه وشي ځکه دا ملګرو ملتونو سازمان ختموي. اما نن هماغه انګلیس راځي امریکا ته وایي چې ستا د عمل د ایران په مقابل کې دی د نظام تغییرولو د حق ته نه لري او دا خلاف د قوانین نړیوالو دی او ته باید که چیرته دا کیږي نو نړیوال سازمان دی باید د په څه کې اقدام وکړي که نه نړیوال سازمان یعنی ملګرو ملتونو ختمیږي. انګلستان ته هم ویلي دي چې ایران برطانیې ته کوم ګواښ نه دی او کوم ضرر یې نه دی رسولی نو تر هغه وخته پورې چې د انګلستان کوم اډې ته او د هغې کوم فرزند وګړو ته چې په سیمه کې دي ضرر نه رسېدلی نو دوی به ایران سره هېڅ کوم غرض نه لري. خو که مثلا د دوی په اډه باندې یا د په کسانو باندې ګواښ وشي نو دوی بیا حق د خپل د دفاع لري او په هغه وخت کې به دوی ځان نه دفاع کوي. مګم دی څنګ کې ویلي چې انګلستان باید ایران ته د دښمن په سترګه ونه ګوري ځکه چې موږ د دوی سره کوم شخړه نه لرو.
همدارنګه ډونالد ټرمپ د سټارمیر د په حساب د تګ نه چین ته ډیر زیات په قهر دی او دا خبره کړې ده چې د ډیر زیات امتیازات چین ته ورکړي دي او دا به د انګلستان لپاره ډیر قیمته پریوزي او د قیمت به تینا منګه وصول کوو او ترلاسه کوو به او دا یو ډیر خطرناک حرکت دی دا کړی دی در حال چې همدغه اختار کاناډا ته ورکړی وو او بیا د انګلستان صدر اعظم دا خبره وکړه چې کوم خبره دی مونږ ته کوي چې ته ولې چین ته تلې او قراردادونه دې تړلي دي یا فرضاً خپل مراودې کوي نو دی خو ویلې چې زمونږ امریکا سره مراوده ده او د چین سره ده او د یو آزاد مملکت په حیث مونږ حق لرو چې که چین او امریکې دواړو سره خپل اړیکې ساتو مګر هم دا چې فرضاً دی مونږ ته ګواښ کوي چې د انګلستان به د دې غټ قیمت ادا کړي نو دی خپله ولې بیا په اپریل میاشت کې د همدغسې سفر باندې روان دی چې د چین سره نوې معاهدې وکړي دی ولې بیا جی پینګ ته د ملګري خطاب کوي مونږ ته وایي چې ته ولې تللی مونږ ته ګواښ کوي اما خپله ور روان دی همدارنګې د انګلستان یو معروف اخبار چې د خارجه پالیسۍ انعکاس کوونکی هم دی د ګارډین ویلي دي چې انګلستان به په هیڅ قیمت د امریکې سره د ایران په جګړه کې ګډون ونه کړي او دا ګډون ممکنه نه ښکاري او که چیرې ایران عربي ملکونو باندې برید وکړي نو د برطانیې ټایفون جهازونه به د عربي ملکونو د دفاع لپاره وکارول شي ما خبر چې مخکې ما تاسو وکړه د هغه دلته هم تکرار شوی ده چې که انګلستان به عکس العمل نه ښکاره کوي مګر دا چې هلته دوی دغې ته ګواښ ښکاره شي او بل دا دی چې انګلستان دا خبره کړې ده چې موږ کله چین ته تللو د مخکې د تګ نه موږ امریکې ته د اطلاع ورکړې وه او هغه هم په جریان کې کړی و او هغې په دې باندې خبر و چې موږ چین ته روان یو هلته موږ نړیوال قراردادونه کوو او همدې لپاره ویلي دي چې که موږ ځو نو دی په خپله هم روان دی په ده باندې باید دوی انتقاد ونه کړي او ډونالد ټرمپ کاناډا ته هم اخطار ورکړی دی چې هغه F-15 یا F-35 اتیا جهازونه چې ما پرون په برنامه کې تاسو ویلي چې کاناډا هغه کنسل کړي دي او نه اخلي نو امریکا ورته ویلي دي چې دا قرارداد ته نشي فسخه کولی دا جهازونه به ته په هر قیمت باندې اخلي او که ته وانخلي زه په تا باندې برید کوم او دغه جهازونه به ستا د وهلو لپاره به راځي نو د کاناډا دریځ دا دی چې دا قرارداد په 2022 کې شوی دی او د دې قرارداد قیمت 8 میلیارډ ډالر دی دا اتیا تیارو اما اوس امریکا 20.8 میلیارډ ډالر د دې تیارو قیمت غواړي نو کاناډا وایي چې دا قیمت زه په دې رقم نه ادا کوم ما چې کوم قرارداد کړی دی که زه اخلم نو زه به په هغه قیمت اخلم چې ما سره شوی دی او امریکا وایي چې نه اوس د قیمت چې جګ شوی دی جهازونو دا اته جهازونه دا ټول د 20 میلیارډه کیږي 8 میلیارډه نه کیږي نو په دې اساس باندې دلته یو شخړه دې نور هم زیاته شوې ده همدارنګه د امریکا یو طیاره ده په نامه د ګلف سټریم چې دا په کاناډا کې اسمبل کیږي جوړیږي او اوس کاناډا د دې لپاره سرټیفیکیټ نه ورکوي یعنی هغه اجازه نامه دغه چې د لپاره پکار دی هغه نه ورکوي چې دا د کاناډا دغه کې یعنی پرواز دی وکړي لاړ شي یا راشي او دې کې د په نامه د ګلف سټریم 1500 شپږ 700 800 د نمرې دي په دې باندې دا جوړیږي او د دې لپاره کاناډا تر اوسه پورې ویلي چې کوم سرټیفیکیټ امریکا وایي چې کاناډا باید دغه سرټیفیکیټ ورکړي که دغه سرټیفیکیټ ورنکړي یعنی دغه سند ورنکړي نو دی به 50% نورې تعرفې په کاناډا باندې ولګي کوم شی زه فکر کوم اوس فعلا کاناډا لپاره بې معنا شوی دی ځکه کاناډا خپله اوس غواړي چې ډېر قراردادونه او ډېر معاملې د امریکا سره بندي او د اروپا او د آسیا سره شروع کړي په دې اساس د امریکا قهر زیات شوی دی په نړیوال سیاست کې بل تغییر دا دی چې د امارات متحده عربي مشر محمد بن زید امیر محمد بن زید چې دی دا ماسکو ته تللی د پیوټن سره ګوري او تاسو معلومه ده چې د امریکې نږدې یو لوبغاړی دی په سیمه کې او د دې تګ الته د خپل یو لوی شفت ښکاره کوي ځکه اوس دی وایي چې د امریکې باندې هغه اعتماد نه دی پکار ځکه چې په وخت د مشکل کې سړی سره نه ودرېږي
نو ممکن چې موږ ضرورت چې موږ ته هغه اسلحه او دا رانه کړي نو موږ دغه اسلحه غواړو چې د روسیې نه ترلاسه کړو. دا یو بل بدلون دی، یعنی په هر سیمه کې لګیا دي بدلونونه را روان دي او د ملګری د امریکا نه په بل خوا روان دي. هندوستان ته نه اروپا سره قراردادونه وتړل، کاناډا ته نه لاړه، انګلستان ته لاړه، جرمني ناراضه دی، ډنمارک او سویډن ناراضه دي، عربي ممالک ورسره نه ودرېږي او همدارنګې د امارات متحده مشر سعودي سره ځي قراردادونه تړي او نور روان دي د چین سره تړي. نو دا په خپله د یو لوی امپراتورۍ د اقتصادي او سیاسي زوال علایم دي چې تاسو ته ودا کېږي. اوس د دې نه دوستان په ناراضه کېږي او روان دي. د ایران متعلق خبرونه ده چې په ایران کې د پارلمان رئیس قالینباف ویلي دي چې علي باقر قالینباف دا خبره کړې چې مذاکراتو نه موږ انکار نه دی کړی، خو د تهدید او د شرایط بې منطقه شرایطو په اساس موږ حاضر نه یو چې چا سره خبرې وکړو. همدارنګې نظامی جنرال علي شامخانی چې د خامنه‌ای نږدې ملګری او مشاور دی ویلي دي که جزئی ترین حرکت د امریکا د خوا نه وشي نو موږ به اسرائیل نستو نابود کړو. ایران نن همدارنګې 1000 ډرونونه د اسرائیل په مقابل کې د فایر کولو لپاره کاملا په سټند بای آماده کړي دي او د اردو ته سپارلي دي چې 1000 ډرونونه په یو وخت کې به که دا فایر کېږي د میزایلونو او دغې سره نو دا به د میزایلونه بر علاوه. اوس راځم د جهادي خبرونو ته. د 29 د جنوري کې ټول خیبر پختونخوا کې مجموعاً 19 عملیات شوي دي چې وزیرستان شمالي کې 15، وزیرستان جنوبي کې 15، په ټانک ولایت کې 4، دیر اسماعیل خان کې 2، خیبر ولایت کې 1، بنو ولایت کې 1 او لکی مروت کې 1، یعنی 19 اپریشنونه شوي دي. شمالي وزیرستان د شیوی ولسوالۍ د دروازنده عالم کلی کې پر قطار باندې برید شوی دی چې د حملې په نیت باندې را روانو او دوی ته کمین ونیول شو، 7 عسکر پکې وژل شوي دي او د سیمې د خلکو په د فشار په اساس باندې اردو سیمه پریښې ده او مجبور شوي دي چې د سیمې نه ووځي. شمالي وزیرستان ولسوالۍ شیوی د دروازنده ټانګړې سیمه کې پر بل قطار باندې هم حمله شوې ده چې هغې ته مزاني او مالی تلفات وراوښتي دي. شمالي وزیرستان میرعلي ولسوالۍ د شیر اتله په سیمه کې پر اردو قافلې باندې کمین وهل شوی دی، 10 عسکر وژل شوي دي او ډېر زیات تعداد نور ټپیان دي. میرانشاه ولسوالۍ د ټپي په سیمه کې پر فوجي قافله کمین وهل شوی دی هغه او د داشکې نه پرې کار اخیستل شوی دی چې د مالی او ځاني تلفاتو خبر راغلی دی. ګړیوم ولسوالۍ کاندي کاکاخیل پر پوځي ګزمه د دراسکوف په برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده. جنوبي وزیرستان سرویکۍ ولسوالۍ ټوټکي سر سیمه کې پر ګزمې ماین چاودنه شوې ده، 4 کسه و عسکر وژل شوي دي، 3 نور ټپیان دي. همدارنګې جنوبي وزیرستان سرویکۍ ولسوالۍ د ډیلي سیمه کې د پوز پر دم غوندانی پوستې باندې ځاني برید شوی دی چې مالی او ځاني تلفات اوښته دي او په همدې سیمه کې دویم برید هم شوی دی چې د جنوبي وزیرستان مکین ولسوالۍ د عمومي بازار د نوي چک پوسټ په جوړولو باندې برید شوی دی او کله چې د پوز د اغیزې نه په حساب مجاهدین تلل او پوز دوباره په دې باندې د شاخوانه بیا برید وکړ. په دوهم برید کې مجاهدینو ځوابي عکس العمل ښکاره کړ او 3 عسکر وژلي دي او نور زیات ټپیان کړي دي. همدارنګې د تیارزۍ ولسوالۍ ډیلي سیمه کې د دم غونډاني پوستې د تعرضي برید کې مالی او ځاني تلفات ور اوښتي دي. د ټانک ولایت خاص ټانک ولسوالۍ تاتورو سیمه کې د جګړې په ترڅ کې 6 عسکر هلاک شوي دي او 3 نور ژوبل شوي دي، یو مجاهد شهید شوی دی. او په زمین کې دا مهمه چې پرون یو ورور لکه زما په تلفظ باندې یا په خبره نه دی پوه شوی، زه چې دا هلاک وایم هغې فکر کړی چې ویلي حلال، نو هغې ماته ویلي چې دا خو ته حلال دی ولې ویلي، ما حلال نه دی ویلي وروره، دلته چې وژل کېږي یا وژل وایم یا وایم چې د منځه ویوړل یا وایم چې هلاک یې کړل، نو دغه هلاک کلمه چون د راپور کې راځي او هغې ما ته همدا وایي چې د هلاک کلمه استعمالوه،
نو دلته ستاسو خوانم فشار یالته دغه څوک چې خبر ورکړي هغې هم دا خبره کوي چې دا ټکي دا استعمالوي. خاص ټانک ولسوالۍ د اف سی پر قلا باندې د جی ال برید شوی دی. 2 تنه عسکر وژل شوي دي او نور ټپیان شوي دي. خاص ټانک ولسوالۍ د زام پوځي مرکز باندې د راسکوف په برید کې یو عسکر ژوبل شوی دی. خاص ټانک ولسوالۍ د عمر اډې پر سیمه کې اوسیدونکی نقیب الله ولد بنات خان د ټي آی پي خبر په اساس باندې ونیول شو او د پس له تحقیق نه د مشرانو په ضمانت سره خوشي کړلی شو. د ری اسماعیل خان کلاچي ولسوالۍ د دراسکوف په برید کې یو امنیتي کمره ویجاړه شوې ده. د ری اسماعیل خان کلاچي ولسوالۍ د روړې روډ پر پوځي قلا باندې د دراسکوف په برید کې یو امنیتي کمره ویجاړه شوې ده. خیبر ولایت باړې ولسوالۍ اکاخیل سیمه کې د دراسکوف په برید کې 2 تنه عسکر وژل شوي دي. بنو ولایت دومیل ولسوالۍ د ډمې سیمه کې فوجي چاپې لپاره راغلي د جګړه راغلی و چې جګړه وشوه، مالي او ځاني تلفات ورته واوښتل. لکه مروت ولایت نورنګ ولسوالۍ د نورنګ بازار د پولیس پر کور باندې د حمله شوې ده چې کور یې ورته سوځولی دی او دوکان هم ورته له منځه وړی دی. دا و د نن ورځې زموږ نړیوال او سیمه ییز خبرونه چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بل برنامې چې بیا دوباره ستاسو خدمت ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار عالمیانو باندې سپارم. په تلو سره دا هم تاسو نه غوښتنه کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، زنګوله ووهئ او دا برنامه دوستان سره شریکه کړئ. ستاسو په صحت په سلامتۍ په هیله باندې تاسو تر بل لیدو پورې پر لوی رب سپارم. وما علینا الا البلاغ.